السلام علیکم ګرانو مینوالو اندلیب یم او د اندلیب پښتو ټي وي نه د امیر علي جانباز کیمرامین سره او نجات خان را سره هم د هغه په لایټ ډیوټي ده هغه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. په خپله حجره کې یم کتونکو ماسخوتن دی او بله ورځ مې یو کیسه هلتې په سټوډیو کې کړې وه د محمود باچا او د ایاز. نو هغه موږ 2-3 پړکه کړې وه او 2 پړکه پکې پاتې ده. نو هغه ډېرو خلکو غوښتنه کوله چې دغه کیسه برابر کا دغه کیسه برابر کا په وټسپ باندې هم خلکو رابطې وکړي. نو بس هغه کیسې باندې شروع کوو. کتونکو ما ممکن کوشش کړی دی چې تاسو مشغول کړم د ښو شاعرانو ښه شاعري تاسو له راوړم نظمونه راوړم هغه چې سندرغاړو نه دي ویلي یا نشي ویلی لوی دي یا داسې دي. نو هغه ما کوشش کړی دی چې په دې خپله پاڼه یا د بل چا په پاڼه باندې په خپله واس کې تاسو ته را رسولي دي ودونه او علالې او جنازې. زه خپل کوشش کوم چې داسې څه وینو هغه تاسو ته راوړم او بیا ستاسو د فرمایشونو هم ما سره غم وي. نو کیسه کوو که څه مخکې وروسته پکې وي څه په خبرو کې څه دغسې ټوله یادېږي نه عمر هم داسې دی او دا مخکینی خبرې دي خو دا اوس په ذهن کې پرتې دي چې څوک یې وچېړي نو راوځي ترېنه. نو هغه کوو هغه موږ دغه دی پرېښې وه چې بادشاه وایي جمشید وایي په بادشاه باندې غم بار دی او په کوټه کې د اجل غریبي سار دی. بادشاه کوټه کې بیا بند کړی و زه یې بوتلم کوټه کې بیا بند کړم او د ژوندون ته به مې نه ولا سوګند کړم. او د هغې نه وروستو راځو چې بیا بادشاه ووی ایاز قدردانه جانباز صاحب بیا بادشاه ووی ایاز قدردانه او نیمې شپې له شور لرې ناګهانه او زه په ځمکه باندې پروت وم په تیاره کې څه ښکاله غوندې مې واورېده په وره کې او چې څه ګورم دا جینۍ راله دننه زما خوا کې ودرېده نازک بدنه او دې بندونه رانه غوڅ کړل. زه ازاد شوم اوچت پاڅېدم بېحده زړه کې خات شوم او ما ته روغ غوندې بیا ووی ګلغزارې او د زړه سره ته زما د غاړې هارې نن سهار له به دې وجني ظالمان او ته که مړ شوې بیا به زه کوم ارمان او یوه توره یې ابداره راکړه ماله او بله دې په لاس کې ونیوه د خیاله او شپه تیاره وه موږ کوټې نه را بهر شو. ای ایازه یو طرف ته په سفر شو په ټول کلي کې کلاره کلاري وه را سره په ملګرتیا کې دا پري وه او ازمرو جوړ کړی شور په بیابانو اوازونه به راتلل د شرمخانو او هېڅ په پته باندې پوی نه و د لارې او ما ته روغ غوندې بیا ووې ګلغزارې او خفه مه شي که پوره زمونږ اجل وي فکر نشته دا خو هسې هم یو ځل وي او خیر دی ودې خوري موږ دا ځناوران خو چې مړنه کې موږ دغه جاهلان. او ای یاده په ځنګل کې موږ روان وو او کله غر کې به وو کله په میدان وو ډاډګیرنه ورکوله موږ یو بل ته روان وو. نو لنډه دا چې نور روحود صبح دم شو او یا یاده بیا زمونږ نصیب کم شو او جمشید وایي بیا بادشاه له غم جوړېږي او درنګ سال ته ځنګلیان تې چاپېرېږي. ای یاده چې بیا ما وکتل شاته نو ځنګلیانو نږدې شوي زمونږ خواته او دې جینۍ راته ویل چې اوس راګیر شو دا به غوره وي چې مونږ اوس د لیر شو بې غیرته کړي منت نه پاتې کېږي او د نرانو نامه عمر له یادېږي او دا یو وي دې جینۍ توره سنبال کړه عمره خلاصه یې په سر د یو شغال کړه او یا یاده بیا هم زه شوم جنګ ته وړاندې یو څو کسه مې کړه قتل لاندې باندې او دې جینۍ وکړه داسې رنګ مړانه یا یا زړه مې بد شه د خپل ځانه لکه ګډو کې ورګډه ازمري وه یو په 2 رانه سیوا په بادري وه. دا جینۍ رانه زخمي شوه په دې جنګ کې او جوخته پرېوته زما سره په څنګ کې. نو دا چې پرېوته بیا زه پاتې تنها شوم 80 ځنګلیانو له ویړیا شوم. نو چې یوازې شوم راغلم لا په جوش کې ګزارونه مې کول نه وم په اوش کې او ناګهانه مې د غره په لور نظر شو. ډېر خوشحاله شوم ښکاره راته لښکر شو او ما آواز وکړو په زوره چې زر راشئ او دا د مرمه خبردار په حال زما شئ. په یو آن کې مې لښکر راغی میدان ته لارې بنده کړه د تېښتې هر شیطان ته یو څو کسه ځنګلیان لاړل په ماتې میدان پاک شو صرف مړو شلو پاتې. ای یاده بیا د جنګ نه چې اوزګار شوم دې جینۍ طرف ته رالم په چغار شوم
جینۍ مړه پرته و وینو کې لړلې جینۍ مړه پرته و وینو کې لړلې او په جړا مې وله زلفې ښکلولې او خزانو ته ښکلې لښته د چمن کړه لنډه دا چې مې په هغه ځای دفن کړه او د لښکر سره ترې راغلم په بیرته یاده داغ مې ورسېد ځیګر ته او جمشید وایي وفادار چې کوم جانان وي که قیمت کروڑ روپۍ وي نو مازان وي ډېره مننه کتونکو په ډېر څه قبوله کوي یو جهان مننه ګډه وډه مخکې وروستو خو بس تاسو فرمایش مې برابر کړه او کیسه په دغه ځای سر ته ورسېده او زه لاړم بامبیچو ته او خبره راکاله تر عادت سید عالم کړه تو دو میچو ته که څه خبره ده ډېره مننه الله په امان